السلام علیکم د پی ټی وی پښتو خبرونو سره زم الیاس کاکړ. لومړی سرټکی. په هیواد کې هم چون په 8 فروری کال 2024 پنځشنبه په ورځ بکیږي. د چون د نیټې اعلان نه کولو باندې ټول هیواد د اندېښنو سره مخامخ شو. تاثر پیدا شو چې اوس په هیواد کې چون نه کیږي. د نگران وزیر اعظم انورالله کاکړ په مشرۍ کې د سیول افسرانو د لګولو او د ځانګړې ونډې په هکله غونډه وسوه. په پاکستان سټاک ایکسچینج کې نوی ریکارډ جوړ شوی دی. انډرډ انډیکس د تاریخ لوړې کچې پورې رسیدلی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. په هیواد کې هم چون په 8 فروری کال 2024 پنځشنبه په ورځ بکیږي. الیکشن کمیشن اف پاکستان د راتلونکي چون په هکله نوټیفیکیشن جاری کړی دی. د 8 تاریخ اعلان الیکشن کمیشن د الیکشن ایکټ سیکشن 50 یو لاندې کړی دی. د چونړ د نیټې اعلان نه کولو باندې ټول هیواد د اندېښنو سره مخامخ شو. تاثیر پیدا شو چې اوس په هیواد کې چون نه کیږي. د مملکت د صدر او الیکشن کمیشن له وجې په غیر ضروري توګه چاره سپریم کورټ ته راغله. په هیواد کې به نوي ورځو کې چون کولو په اړه د سپریم کورټ حکمنامه جاری شوې ده. په حکمنامه کې ویل شوي دي چې په هیواد کې په 8 فروری د چون په کولو باندې یووالی وسو. د سپریم کورټ لخوا نیټه ورکولو کې هیڅ کردار نه دی. په هیواد کې نوي ورځو کې چون کولو په اړه په حکمنامه کې څرګند اعلان مخته راغلی. د نگران وزیر اعظم انورالله کاکړ په مشرۍ کې د سیول افسرانو د لګولو او د ځانګړې ونډې په هکله غونډه وسوه. د ځانګړې مقابلې د امتحاناتو په هکله معلومات ورکړل شو. وزیر اعظم د بلوچستان په ملتیا د هیواد په لیرو پرتو سیمو کې د زیرک افسرانو د لګولو لپاره څرګنده پالیسي جوړولو هدایت کولو سره ویلي چې حکومت و هر ښاري ته ډیر پرمختګ یو ډول موقع ورکولو لپاره چمتو دی. په پاکستان سټاک ایکسچینج کې نوی ریکارډ جوړ شوی دی. انډرډ انډیکس د تاریخ لوړې کچې پورې رسیدلی دی. د ټرینډینګ پر مهال سل انډیکس د 53,240 لوړې کچې پورې ورسېدی. تر دې وړاندې 6 کاله د مخه سټاک مارکیټ 53,122 پورې رسیدلی و. د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر غلام مرتضی سولنګي ویلي دي چې په هیواد کې هم چون په فروری کې کیږي. د چون په هکله د نگران حکومت دریځ څرګنده دی. موسمیاتي بدلون ډیره خطرناک دی. هغه ویلي چې د پی ټی وی موسمیاتي بدلون ټاک د علاقایي مرکز څخه نښلول شوی دی، کوم چې ښه خبره ده. بھارت د غیر قانوني وسلې ځای جوړ شوی دی. په بھارتي سپریم کورټ کې جمع کړل شوي دي. رپورټ کې ډیر زیات انکشافات مخته راغلي دي. په بھارت کې د 2 لکه څخه زیات غیر قانوني وسله موجوده ده. پاتیش پردیش کې مدیا پردیش، هریانه او راجستان په غیر قانوني وسلې جوړولو کې په رګ سر کې دی. د غیر قانوني وسلې د استعمال قبل په بھارت کې چاپیریال خراب دی او بھارت به ډیر ژر د جنگ میدان جوړ شي.
ریکارډیک منصوبه د امیدونو رڼا ده. د SIFC او بیرني کمپنۍ بیرک په ګډون سره د ریکارډیک منصوبې له لارې پاکستان د محشي پیاوړتیا لوري ته روان دی. د دې منصوبې څخه په بلوچستان کې پرمختګ نوې دروازه پرانستل سي. د 7500 زیاتو کسانو ته به روزګار ورکول سي. ریکارډیک سره د 15.8 بلین ټنه تانبې او د 40 میلیونه ولس د سونې ذخیرې موجوده دي. د منصوبې له لارې بیرک ګولډ کمپنۍ 7 ارب ډالر سرمایه کاري زړه لري. په ټول بلوچستان کې د هیلث کار پرانسته وسوه. د بلوچستان نگران وزیر اعلی میر علي مردان ډومکی دغه تاریخي اسکیم پرانسته وکړه. د اسکیم لاندې د بلوچستان شناختی لرونکي و هر شهري ته په ټول هیواد کې د 1200 څخه زیات پینل روغتونونو کې د درملنې اسانتیاو په برخه وي. په سرکاري یا شخصي پینل روغتونونو کې ناروغیانې به له خنډه په اساني علاج کولی سي. د هسپتال څخه چوټۍ به د شناختي کار له لارې کیږي. نگران وزیر اعلی پرانیستي د ستوري ته د وینا پر مهال د بلوچستان د حکومت لخوا د درملنې اخراجات او ذمہداریانو اعلان وکړی. میر علي مردان ډومکی ویل چې په سرکاري توګه په څرګنده ډول هر ناروغ ته لارښوونه او مرسته ورکولو احکامات هم جاري کړل شوي دي. د بلوچستان وزیر اعلی میر علي مردان ډومکی د پسنی او ورماړه ترمنځ د ساتندوی ځواکونو په موړ باندې د برید غندنه کولو سره ویلي دي چې د هولس د ځان او مال د ساتنې لپاره دنده ترسره کوونکو ځوانانو حمله بزلانه کار دی. وزیر اعلی برید کې د شهید شوو ځوانانو ته پیرزوینه وړاندې کولو سره د هغوی د کورنیو سره د غمرازۍ څرګندونه وکړه. نگران وزیر اعلی ویلي چې د ترهګرۍ پیښې د بلوچستان امن خرابولو سازش دی. ټول کام خپل ساتندوی ځواکونو ویاړ کوي. ولس د ساتندوی ځواکونو په د هیواد څخه د تخریب کاري او د ترهګرۍ ریښې له منځه وړي. د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان اچکزۍ سره په کوټه کې لګول سوی افغان ناظم حمور ګل حسن ملاقات وکړي. د لیدو کتو پر مهال د پاکستان افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تړون زیاتولو باندې یووالی وسو. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر د افغانستان ناظم الحمور د باور ورکړی چې پاکستان میلمه پالونکی هیواد دی. د افغانستان کډوالو میلمه پالنه به کوو. افغان زموږ ورونه دي. په پاکستان کې څه د پاسه یو خال اوله کابل وطن موجوده دي. د کوم چا سره چې UNHCR کارډ وي هغوی ته هیڅ نه وایي کیږي. اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر ویلي چې افغانستان د افغانانو دویم هیواد دی. په سفارتي کچه باندې دوه اړخیزه اړیکو ته نور د وده ورکولو غواړو. هغه زیاته کړه چې بغیر قانوني توګه استوګن بل وطنه کسانو سره به د هیڅ ډول ناوړه وضع نه کیږي. هغه ویلي چې وزیر اعظم انورالله کاکړ او وزیر اعلی میر علي مردان ډومکی په کلک احکامات ورکړی دی چې په غیر قانوني توګه استوګن بل وطنه کسان په عزت دارناوي سره خپل هیواد ته واستول سي. په بلوچستان کې د چمن د بارډر څخه افغانستان ته تلونکو لړۍ روانه ده. د یو میاشتې په دوران کې په رضاکارانه توګه د چمن له لارې تلونکو د سند او پنجاب څخه هم خلک افغانستان ته روان دي. تر اوسه پورې د تفصیلاتو په هکله واورئ. د کوټې څخه وقار احمد. नादरा ने बलूचिस्तान में अब तक 1 लाख जाली शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। 40,000 CNIC सिर्फ कोयटा में ब्लॉक किए गए। चमन बलूचिस्तान के रास्ते 50,000 तारिकीन अफगानिस्तान अपने घरों को बहिफाजत लौट गए। इमिग्रेंट्स या तारिकीन वतन को निकाल रहे हैं। उनका ताल्लुक चाहे जिस मुल्क से भी हो, किसी भी एथनिक ग्रुप से हो, ये हम करने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान का हक है कि वो अपने मुल्क में गैर कानूनी तरीके से आने वाले लोगों को निकाले। चमन होल्डिंग सेंटर्स पहुंचने वालों के लिए आर्जी कयाम के साथ मेडिकल चेकअप के लिए डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के साथ अद्वियात और खुराक का बंदोबस्त भी किया गया है। नादरा रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन के बाद तारिकीन बाबे दोस्ती क्रॉस करके इस्पीन बोल तक अफगानिस्तान दाखिल होते हैं। मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद की तरफ से गैर कानूनी तारिकीन वतन को भेजने पर तनकीद बेजा है। मैं वाज़ेह करता चलूँ कि ये तासुर गलत है कि पाकिस्तान अफ़गान महाजरीन जो हमारे भाई हैं उनको हम ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं। पाकिस्तान बिना किसी कानूनी दस्तावीज के मुकीम गैर मुल्कियों को अपने वतन अपने घर भेज रहा है। पाकिस्तान ने तो 40 साल मेजबानी की है, हम तो अपना घर ठीक कर रहे हैं। जाली डॉक्यूमेंट्स बनाने में जो भी मुलव्विस रहे कार्रवाई इनके खिलाफ भी होगी और बिला इम्तियाज होगी। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा।
د بلوچستان د قانون وزیر امان الله کیندرانی او د ترک سفیر په اسلام آباد کې ملاقات وکړي. د لیدو کتو پر مهال د معدني او وسایلو او دواړه اړخیزه چاو په اړه خبرې وسوې. د سوي کمشنر بشیر احمد بنگلزئی د ډیره بوګټي دوره وکړه. ډپټي کمشنر په ضلع کې د روانو ترقیاتي پروجیکټونو په اړه د سوي و کمشنر ته معلومات ورکړل. د سوي ډیویژن کمشنر د ډي ایچ کیو په ملتیا د فیروکو واټر سکیم دوره هم وکړه. کمشنر د روانو ترقیاتي چارو د ژر بشپړه کولو هدایت هم ورکړی. د کرکټ نړیواله جام په سیمي فاینل کې رسیدو دپاره پاکستان خپل مهمه لوبه کې د نیوزیلینډ سره مخامخ کیږي. دغه لوبه په بنګلور کې به لوبل کیږي. لوبغاړي د لوبو دپاره د بیټینګ، بالینګ او فیلډینګ پریکټس وکړي. دغه لوبه سبا سهار 10 بجې پی ټي وي سپورټس باندې په ژوندۍ توګه سره ښکاره کیږي. او اوس په پای کې تاسو وګورئ د بلوچستان د بیلابیلو ضلعو د موسم حال او مشترک اجازه د لوی الله په امان.